دا خلا کیک ته کنا کته په ما باندې خوګو تیګه مو خو کنه والله هیڅ استاد می اقرار وکم سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو پښتو فلم انډسټري بلها فلمان جوړ کړي دي او کتونکو کتلی دي خوند یې په اخیستی دی. نن سبا چې کوم فلمان تیاریږي په هغو کې کومیډي کردارونه تقریبا ختم دي. اصغر چې ما په فلم سازی کې 2 فلمان کتونکو دپاره تیار کړل چې د یو فلم نوم و جانان او د بل فلم نوم و عشق مبارک. په دې دواړو فلمانو کې لږ غوندې کومیډي کردارونه اچول سوي وو او کتونکو په هغه کومیډي کردارو باندې خوند واخیستی. ګرانو کتونکو زما پر څنګ باندې د کراچۍ په ښار کې یو فنکار ناست دی. دې فنکار په ډېرو لایو ډرامو کې چې د کراچۍ پریړي میدان کې به فنکارانو کتونکو ته کول، په هغو پروګرامو کې دې فنکار د خپل فن مظاهره کړې ده او ډېر ښه پرفارمنس یې کړی دی. ډېر کتونکي یې پیژني. د دې فنکار نوم دی ساجد خان. د ساجد خان پر ژوند او پر فن تفصیلي مرکه کول غواړو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې ساجد خان ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم. ستړی مشه. په خیر راغلی. السلام علیکم ټولو ته زما سلام دی. نه منې کېږم کنه. په پښتو فلم کې کومیډي کردار ضروری دی او کنه؟ ولې نه ضروری دی، ډېره پکار دی. خلک ګوري د مزاق سیریس پارټ هر شی ګوري. پکې فلم کې مزاق نه هغه فلم نه. مخکې 3700 ډېر کسانو فلم کې کار کړو، مزاقي فلم ښکلی راغلو هر شی. اوس فلم خوند نه کوي، بس جنگ جګړه دی پکې. اور داسې د فلم والو نه پکار دی پکې ضروري مزاق دومره زیات وکړي خلک وخاندي. خلک داسې خلک به راځي کور کې جنگ منګ کوي، خپایي ناسي داسې نازي لږ وخاندي، ذرا خوشحاله شي. 37 کلندر پخوا په زړو فلمانو کې کومیډي کردارونه ادا کول. له 37 کلندر سره سره په ډېرو فلمانو کې اقبال بخاري ډېر د خوند کردارونه، ډېر د خوند مزایا کرکټر لوبولی دي. دا ماته ووایه په پښتون وطن کې پښتانه کومیډین کردارونه شته او که نه؟ کم تاسو چا نوم واغستو، ډېر ښکلی کار کوي، محنت کوي فلم کې. اور اوس کسان داسې راغل دي هغه د کمیډین پارټ نه راځي. مگر بیا هغه شاهد خان زمونږ غټ پروډوسر دی، آرټسټ دی، ارباز خان شو، جنگیر خان شو، دا ټول اوس دا خپل کې فلم جوړوي. اور دا لازمي و کہ مزاقي پارټ ډېر زیاتې والی فلم کې. ته څوک یې او ته څوک یې؟ زه نوکر یم. او زه هم نوکر یم. د کوم ځای؟ زه د راپورې نوښار یم. او زه د پورې نوښار یم. تا د کراچۍ په ښار کې بلها فنکارانو سره لایو پروګرامونه کړي دي. دا پروګرامونه د له څه وخته تر څه وخته کنټینیو وساتل؟ دا زمونږ ملګري دي، ټول شوقین اداکاران دي. مونږ خپل دلته اتوار باندې جمعه ورځو ریډي ګوډ کې مونږ ډرامې کړي دي اور ډېر کسان دي. ما پکې مزاقي پارټ مې کو اور دومره خلک راتو که نه سلمې نه زیات دومره کسان مونږ سره راتو. بنارس نه ډېر لرې نه کسان هر اتوار ته. مطلب د کراچۍ له ګوټ څخه دې پروګرامو ته پښتانه راتلل؟ راتلو ټول پښتانه راتو او ډېر شوقین سره راتو. اور زما شاټ پکې نه که نه خلک وي ډرامه مزه نه وکړو. مطلب داسې ډرامه چې تا به په هغو کې کار کولی ته به نه وې، کتونکو ته خوند نه ورکول؟ خلکو ته خوند نه ورته. خلک وایي یاره خو هغه ساجد خان نشته پکې، هغه ډرامه نور بس وکړو. د ساجد خان په هغو ډرامو کې کرکټر څه و؟ زمانگا جیسے شاٹ ہو منگا ماں منشی پارٹ بھی کرے دے اور پارٹ میں کرے دے، ویلن پارٹ بھی کرے دے
داسې پاټونه مې کړي دي ملګرو سره ډېر ښه خوند کو. په دې پاټو کې مذاق د ډېر کړی دي که سیریس کریکټر د کړی دي؟ مذاق پارٹ بھی میں ډېر کړی دي خلک خوښو اور سیریس پارٹ بھی ما کړی دي. کله کله زما داسې ملګرو شعر راته منګه هیډ پارک ته تلو بھائی فلانا دې شعر دی ستاسو دا شعر دی هغه شعر منګه کړو ډېر خلک تاریانې ډېره بجاو کو ډېر تعریف کو. مطلب ته دا وایه چې ما په دې هیل پارک کې له فنکارانو سره د مذاق کریکټر زیاته کړی دي. داسې یو مذاق چې کتونکي ووایي چې واقعي سجاد خان کامیډین کریکټر دی. لالا لالا ګودام کې اور لګېدل دی سپیکټر کمران راغل دی هغه وایي دا ټول مجرم بند کړئ اسمګلنګ کار بند کړئ. بیا زمونږه دا حالات خرابېږي منګه بیا چېرته ځو. دا د کومې ډرامې ډایلاګ دی؟ دا زمونږه رول ड्रामा जोड़कर दे गरीब मकान अकपल कहानी जोड़ई आ कहानी के मैं मंगला पार रह गई माँ मुंशी कार में करो. د غریب مکان په کہانی کې ته کرایدار وې مالک وې بدماش وې که منشي وې؟ منشیو ما خان سرا ولن سرا منشیو ما زما دا کارو بس کرایه به ګنډرو خپل علاقې. مطلب تا به په دې ډرامه کې د منشي کریکټر ادا کولې مالک به تا ته دا خبره وکړي چې له کرایداره ما ته پیسې واله او ټولو نه پیسې زما اختیار کې و پیسې ګودام کې هر شی. ته چې به بیا هغه مکان ته لاړې هغه مکان به د ټکولې دروازه به د ور وټکوله که به د بیل بجاو کړي په څه طرز به د ټکوله او په څه طرز به د بیل بجاول؟ بیل بھی بجاؤ کرو ماں اور ٹک ٹک بھی کرو. کلا کلا بجلی نہ ہو بیل نہ بجاوے تو ٹنگ نہ پیتنگ ٹنگ نہ پیتنگ ٹنگ 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 دروازہ با کھلا ہو شو آؤ. بیا چې به تا ته هغه کرایدار بار ته راغلی بیا به کرایدار و تا ته څه ویل؟ بیا ما ته وایي منشي خپل خان ته وایا زما سره کرایه نشته زما بچې کار نشته مزدوري نشته. بیا ما وایي بھائی ستاسو 8 میاشتو شو کرایه تاسو نه راکئ کله 10 تاریخ باندې وایي کله 1 تاریخ باندې وایي. خان ډېر غصې کې دي کرایه نه راکئ بیا دا مکان خالی کا وایي بیا چېرته لاړ شم دا مکان خالی کوم وایي بیا زمونږ خان په بیا ما نور ټایم راکتو ما وایي خان نه 10 ورځې به نور ټایم راکوم کرایه نه پوره کېږي تو بیا به خان خپله به راځي تا پسې. بیا به تا ته کرایه میلاو نه شوله بیا به د هغه کرایدار سره جنګ جګړې کولې او که به نه کولې؟ بیا به هغه کرایه نه راتو هغه زوی نرکار او کار مار نه ګروم اور بیا خان ما سره به تلو بیا منګه هغه کرایدار منګه سامان بار به گزار کرو. آو ټول سامان بار گزار کرو بیا میں تالا لگو تالا میں وہ لگو بیا با خان لبے میں چابی ورکو خان وہی راځه ما سره او خان بیا ما سره روان شو منګه ویلی تا. په دې ډرامه کې چې تاسو د خپل فن مظاهره کوله کتونکي څومره ناشو؟ ډېر کسان راتو دومره کسان راتو ګنتی کې څه ومه تا ته دومره خلک راتو که نه تا ته څومره سلمه څومره کټي څومره غټ سلمه یي هغه نه زیات دلته زمونږ ډرامې ته یي. په دې ډرامې کې چې به تا ته په زراو کتونکي ناستو هغو کتونکو به څه انعام یا څه پیسې درکولې او که نه؟ ولې نه چا ملګری پاټ ښه و که نه تو کسان تاریانې ډېر داد ورکو بیا ډرامه ختم شو هغه ډرامې نه بعد بیا 500 راتو چای لپاره 1000 راتو چا څومره ګنجایش خوشحالي لپاره وایي. بیا منګه کم انعام منګه د ملاوې تو بیا منګه ملګری ټول اور ټول ته ځو چې مې اس کو ملګرو باندې ملګری به خوشحاله شو عوام به خوشحاله شو منګه به خوشحاله شو. له پښتو سره د مینه څنګه راغله؟ بس زما پښتو سره ډېره مینه ده ما انکو زبان دی زما دا زما ټول ملګري منګه هغه ټایم زمونږ دا ټول ملګري کډو کې ریډي ګوډ کې ډرامه به جوړ کړو ریډي والا بابا سره منګه به تلو داسې تماشې لپاره به هلته ناستو ډرامه ګورو چوټي ده. بس یو ورځ داسې شکرا ما ته आवाज وکړو ما ته وایي بھائی تو داسې وکړه یو واړه غونډې شاټ وکړه. بیا ما یو
واړه شاټ وکړو عوام دا ډېر ښه ولګېدو زمونږ کسان بي ډېر بھائی دا ښکلی شاټ وکړو بیا خلکو ما ته هغه انعام راکړو یو شاټ مې کړی دی او خلکو ما ته داد اور انعام راتو بیا هغه نه بعد ټول کسان ما پسې راتو کور ته یاره خو ساجد تو راځه موږ سره هر اتوار باندې راځه یو شاټ وکړه موږ سره بس هغه بعد نه د ملګرو سره زما پښتو سره مینه وشو اور دومره مینه وشو که نه بیا موږ ډرامه کولو که نه ډرامې کې زما نوم نه و که نه بیا ډرامه هغه بیکار و دا ماته ووایه ته بنیادي طور د کومې علاقې زما علاقه منصیره ده منصیره موږ هزاره والو انکو زبان دی ښکلې علاقه ده زموږ اور موږ هغه کلي کې پاتې کېږو اور انکو زبان و کور کې موږ پښتو نه وو خپل انکو زبان کوو دا به پښتو سندرې هم اورېدلې وي داسې سندره چې ستا تر ټولو خوښه شي یو زه کله مړ شمه تور جامې واغنده راشه په سرګو سرګو آخري دن بدي ګرانو کتونکو پښتون نه دی هزاروال دی په پښتو ګریمر کې لږ غوندې مسله ده خو خیر د پښتو سره مینه ده په پښتو انټرویو راکوي دا ماته ووایه په آخر کې د وطن چینل کتونکو ته که د یو څه پیغام په ذهن کې ټولو ته دا گزارش دی دا وطن چینل زمونږ وګورئ زمونږ انټرویو وګورئ اور دا زمونږ ډېر لرې نه زمونږ بھائی راغلی دی وطن چینل والا ډېر اور زمونږ انټرویو واخیستو موږ شکریه ادا کوو هغه ډېر شکریه ادا کوو اور دا ټولو خلکو ته دا د خپل یو پروګرام بل د خپل مور پرار خدمت کوئ خپل رور خدمت کوئ خپل بچو خیال ساتئ اور چا سره پیسه ده هغه غریب سره ډېره مدد کوي اور الله پاک چاله پیسه ورکوي اور غریب سره پیسې نه راکوي هغه پیسه هغه لپاره خراب دی جهان بھی خراب دی آخرت بھی خراب دی اور کم سره چا سره مدد کوي هغه الله پاک ډېرې پیسې ورکوي هغه له ګرانو کتونکو ډېر بهترینه پیغام سجاد ورور و تاسو ته وړاندې کړی هغه دا وایي چې له کومو انسانانو سره وس توان وي هغو ته پکار دی د خپل اړوس پړوس غریبانو خیال وساتي دا اوس ما پر څنګ باندې د کراچۍ په ښار کې سجاد چې له ده سره د شوبیز په حواله څه ګپ شپ وکوي تر بل خوندور پروګرام پورې مخ پر لوی بازار سپارلي یاست د خدای په امان